د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو تاسو چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په خط کې لیدلي، پاس زموږ د موضوع چې دی هغه چې نن د دغه په هکله باندې ده چې ګل خانان د آصف منیر او ورسره په څنګ کې د ایران او د اسرائیلو د جګړې یا د شخړې په اړه څه نظر لري او په ټیک ټاک او یا په دې نورو سوشل میډیا باندې څنګه خپرونې کوي او خپل پښتنو ته څه شعور ورکوي. دې په اړه به در سره زه خپله نن دغه ویډیوګانې هم در سره شریکوم او زه خپل نظر هم در سره شریکوم، ځکه چې موږ غواړو چې پښتنو ته په پښتنو کې بیداری راشي، پښتنو ته موږ دغه پوهاوی ورکړو چې د لوی افغانستان او د پښتنو د یووالي دپاره کار وکړي، نه دا چې پښتنو ته داسې شعور ورکوي او ځینې داسې پوهاوی پکې راولي چې هغه پاکستانیت هلته خپروي او پښتونولۍ ته اخلي، هغه د پښتونولۍ احساس لري کوي، صرف د پاکستانیت دپاره کار کوي. په دې کې ځینې د پښتونخوا هغه لیکوالان هم شته، شاعران هم پکې شته، سندرغاړي دي، اداکاران دي، دا ټول دغه شي دپاره کار کوي او ډېر پښتانه د خپل پښتونولۍ څخه اړولي دي او هغې ته د پاکستانیت هغه فکر چې دی هغه یې په ذهنونو کې ورنیستلی دی. دغه د یوازې دغه د سوشل میډیا د لارې نه، پخوا به دغه د حکومتي د الکترونیکس میډیا چې ورته موږ وایو یا به راډیو وه، د هغې د لارې به دا کار کوو، سره به دغه نصاب او دغه د پاکستان دغه ډرامې به وي. زه چې کله د پښتنو خبرې اورم که دا په دغه د هېواد نه بهر یي که دننه یي، دوی پاکستان یادوي، خو زه همیشه دا خبره دوی ته کومه چې دوی پښتونخوا نه یادوي، ځکه دوی تر څو پورې چې وایي زه د پښتونخوا یم، دوی پاکستان یادوي. بیا کله کله دوی دا وایي، مخکې په دې باندې ما یو پروګرام هم کړی او خپله یو پریزنټیشن مې جوړ کړی چې موږ سره پاکستاني پاسپورټ دی یا پاکستاني پاسپورټ لرو یا شناختي کارت لرو. بیا ما دوی دپاره داسې یو دغه جوړ کړی او پاور پوینټ پریزنټیشن چې په هغې کې ما دوی ته ورښودل چې په 1919 کې تاسو چې کله د انګریزانو مستعمره وي او په وخت دا ټول یوازې تاسو نه پښتونخوا نه بلکې دغه ټول دغه سب کانټیننټ چې ورته وایي دغه د هند ټوله وچه چې دغه د حکومت د لاندې وه د انګریزانو، نو په هغه وخت کې هم دوی د په 1919 کې به دوی ته یو پاسپورټ ورکوو، برټش انډین پاسپورټ به ورته ویلی او ورسره به دغه به هم ورته ورکوو، دا شناختي کارت چې دوی ته اوس وایي په هغه وخت کې به دغه برټش انډین به ورته په هغې کې لیکل. نو دا خو د دې ثبوت نشي کېدلی چې ته پاکستانی شولې. ستا خاوره باندې پنجاب اوس واکمن دی او ستا د خاورې فیصلې، د هغې واک، د هغې سیاسي واک، د هغې بهرنی واک، دا ټول د پنجاب په حاکمیت کې دی. نو که تعالی د دې په بدل کې تا ته پاسپورټ یا شناختي کارت درکړی، چې کله ته آزاد شولې، خپلواک شولې او د افغانستان برخه شولې، دغه پاسپورټ د افغانستان خپله بیا به د افغانستان پاسپورټ او دغه تذکره به در سره وي. یا که خپله د ځان خپلواکه کړو، لکه بلوچان چې خپلواکي غواړي، بیا به در سره د خپلې لکه څنګه چې بنګالیانو ځان خپلواکه کړو، اوس هغه د پاکستان پاسپورټ نه لري، د بنګال پاسپورټ لري، د بنګال دغه ځای شناختي کارت لري ستاسو په دغه باندې. نو ځکه هغې اوس چې کله ته او بلکې فیصلې هم اوس خپلې کوي، ژبې هم خپلواکه ده او خپل کلتور او خپل قوم په خپل ځان باندې بنګالیانو واکمن کړو. ستا سیاست چې دی دا همیشه د پنجاب په لاس کې، بلکې دغه ځای کې دا جګړې روانې دي، ځکه دا ستا سیاست د بهرني قوم په لاس کې دی، نه د بل قوم په لاس کې دی. ستا سیستم خرابه کړې او ورسره د افغانستان پښتانه هم ستاسې د لاسه چې دي هغې خرابه کړي دي، ځکه چې دغې د لارې نه بیا افغانستان کې هم دوی مداخله کوي. لکه بلوچان خو اوس ښه دی، هغې په دغه باندې پوه شوي دي، لکه د بنګالیانو غوندې د خپلې ژبې او د خپل ځان لپاره واکمني غواړي. ملګرو ما سره دا یوه ویډیو ده، همدغه دې په خاطر مې دا نن د بیا ځینې خبرې په ګل خان دغه ځای کې چې لیکلي دي، دا زه دغه کومه لږ شانته به دې باندې به دا ځکه دا داسې لکه څه چې د دوی په ذهن کې راځي، څه ورته هغه ځای میډیا په فکر کې اچوي، دې داسې فکر کوي چې راته ښکاري دغه حقیقت دی. دا څه وایي په دې نه بیا واورو، بیا زه خپله تبصره هم لرم، بیا وروسته پرې نورې الله دې همت ورکړي یوازې نه پرېږدو ایرانو، اعلان د پاکستانو، اعلان د پاکستانو، تسناس به اسرائیل کړو د جذبه مو د ایمانو، موږ یو مسلمانان. بېشکه چې مسلمان خو یې، خو دا مه وایه چې دغه دا تسنس به اسرائیل کې او په ایران چې دی د پاکستان چې دی هغه به د ایران سره ولاړ وي. هغې وخت آصف منیر چې دی ستاسې واکدار چې دی، هغه آصف منیر دی، هغه د پنجاب ریاست چې دی د ټولو قومونو واکداري کوي او هغه چې دی آصف منیر دی اوس په دې وخت کې چې هغه د ټول دغه د
خپل د مستعمرو او د خپل د پنجاب واکدار هم چې دغه پنجابي آصف منیر دی هغه لاړ ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي دغه د بولاډیم ورکوي او دغه ځای نه به خپل دا ټول دغه چې دي هوایي دا کوم حریم چې دی دا به مرته په حواله کوي او دغه ځای نه به دا ایران بمباري کېږي خو تاسو په دې باندې نه پوهېږئ زه به خبره ویډیو هم د سره شریکه کړم چې په هغې کې خپله بېرته دا دغه دی چې یو په پارلمان کې یو خپله یو بل پنجابی به یا به یو څوک خو څوک دی هغه پاڅېدلی هغه دا خپله وایي چې خپله د مشرف د نواز شریف په وخت کې د مشرف په وخت کې به هم خلک تله کوشش به کوي چې دغه اسرائیل په رسمیت باندې وپېژني نو دغه به هم در سره دغه کومه بیا وروسته بیا خبرې کوو فلسطیني د تاویا کاله وخربو عراق د لدړې وړې ک افغانستان د لدړې وړې ک پاکستان ته ځکه نه وایي چې دا تابعدار غلام دی څه شه تابعدار غلام اوبیډینټلی دی که څه وته وایي تابعدار غلام نو غلام د څوک مولوی اجمل دا به بیا وروسته دغه کوګره د آصف منیر دغه د شاکر منیر الله دې وله جنتونه ورکړي هغه ته ډېره ښه خبره وکړه هغې ورته دا خبره وکړه چې امریکا او دغه نور اسرائیل دی او کار څوک دي دغه په شریکه باندې افغانستان مو لیبیا دا ټول ورته داسې وشمارل چې دا ټول وویل او خپل پاکستان خو د افغانستان په دې وهلو کې خو د پاکستان هم سره لاسو دې په سر باندې ډالر اخیستل هغه ویل چې پاکستان ته ځکه نه وایي چې دا یو تابعدار غلام دی اوبیډینټ سلیف چې دی هغه دی وایي نو ځکه ورته څه نه وایي یعنې دا داسې کوم داسې نه چې یو قوي هېواد دی یا کوم بل څه دي خو دغه دی چې تابعدار دی او د پاکستان د امریکا همیشه تابعداري کوي او د غربیانو تابعداري کوي د هغې په سر باندې ډالر اخلي او خپل پښتانه هم به دغه ډالر په مقابل کې به وژل ځکه چې بیا به دغه ځای نه دغه ډرون پاڅېدل او په پښتانه تر ترورستان معرفي کړي اروپایان او امریکایانو ته همدغه به خپله د پاکستان دغه د پنجاب او د بلوچستان ځینې منطقونه به دغه پاڅېدلې دغه ډرونونه او بېرته به د خپله پښتانه او بلوچستان به پرې بمباري کول اوس دې کې دا بله ویډیو هم دا لږه دغه کوو بیا پسې مخې ته به ځو اسرائیل میں کس کے دور حکومت کے اندر گیا تھا آپ نے بھجوایا تھا اس کا ریکارڈ موجود ہے وہاں پر آپ نے اس کو وہاں پر بھجوایا تھا ابھی ریسنٹلی جو پاکستانی اسرائیل سے ہو کے آئے ہیں ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی آپ کا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر ملک دا وایي ملګرو زه دغه وکړم دا ویلی چې دا اوس په دې نږدې وختونو کې زموږ خلک د اسرائیلو نه راغلي دي او په دې پاسپورټ یې ویلي کلي هم دي چې تاسې په اسرائیلو ته په سفر نشئ کولی خو پیزي راځي واته د هغې یو اجمل په نوم باندې کوم مولوي یاد کړو هغه د نواز شریف په وخت کې هغوی لېږلی و چې خبرې وکړي د اسرائیلو سره او دوی باید په رسمیت باندې وپېژني خو بیا ځکه په هغه وخت کې ونه شو ځکه څه ډالر به ورته صحیح هغه څه چې دوی ته غوښتل هغه به ورسره هغه غوښتنه به ورله نه وه منلې نو بیا دې په خاطر باندې هغې په رسمیت ونه پېژندل زه به دا دوه کمنټونه ښکاره کړم بیا دلته ما سره ځینې نورې ویډیوګانې دي هغه هم درسره شریک کوم دا حضرت الله ورور چې همیشه زموږ پروګرام ته کله ناست وي مننه ژوندی اوسې وروره او دا بل زموږ ورور پخوا به موږ سره و بیا یو څه موده پورې نه اوس بېرته بیا دغه شو خیر د شېرګل محمدي صاحب مننه ژوندی اوسې شېرګل صاحب نو دا شو ځکه دا پروګرام لکه زما همیشه داسې یو پروګرام باید زه وکړم چې د افغانستان د لوی افغانستان ګټې د هغې سره تړلي او هغه نو ځکه زما لکه نن چې ما د ایران او دغه مسله به زه لږ وروسته هم پرې خبرې کوم د اسرائیلو د دې سره ځکه زه بیا دغه ته چې کوم پښتانه د هغه پښتانه چې ګلخانان دي او دغه څه چې د پنجاب وایي او څه چې د پنجاب میډیا وایي نو هغې په فکر کې بیا ما شان تحلیل کوي نو د هغې په اړه باندې ما ځکه جوړوم چې دغه د اول سر نه هغه بیچاره هغه ګلخان ته معلومات نه و چې پاکستان وخته د ټرمپ سره چې کوم قراردادونه کړي دي تر څو پورې چې دغه سره ایران سره نه ودرېږي بلکې ایران به وهي دغه ځای نه به کومک مرسته به ورسره کېږي مګر یو کار دی دا بله خبره هم ده چې چین چې دی یو قسم ګوتڅنډنې ورته کړې ده پاکستان ته که چېرته ته د امریکا په مخ ورسره ودرېدلې او د ایران په ضد باندې نو بیا چې دی هغه زموږ چې کوم مرستې دي هغه کوم پیسې چې هم درته درکړي دي او نور چې څه کوو بیا به په راتلونکي کې دا به بیا تاسې سره نه کېږي نو دې په خاطر باندې که چېرته دغه یو دغه دی ځکه چې قرضدار دی د چین نه که دومره بیا فشار پرې د چین ډېر راشي کېدلی شي دومره به وشي که د ایران نه به ملاتړ ونه کړي خو بیا به هغه کومه پاکستان ته چې کومې مرستې ورکوي هغه به بیا نه ورکوي نو دغه یو کار دی ځکه چې دغه چې دی د چین نو د هغې له امله چې هغې ورته دغه اخطار غوندې ورکړو کیدای شي بیا د هغې په خاطر باندې دغه اډې راسن پروازونه ونه کړي چې ایران ته یې ووږدي
خو معلوم نه دی، خو ځکه دوی بیا هم چې کوم دی نو ورته ډېر ډالر راځي، هماغه طرف باندې خپل ایمانونه خرڅوي، منافقت کوي، نو دغه یو شی مشکل شته. بل دا کار دی چې دلته دا ګلخانانو ته دوی یو بل هم دغه کوي، ځینې وخت کې یو څوک پښتون نه وي خو په دې باندې په پښتنو تېروي، بیا ورته وایي چې دا سړی پښتون و او ستاسې دلته چې دی په یو وخت کې په حکومت کې پاتې شوی. زه دغه لنډه غوندې ویډیو ده، دا بیا एकदम په دې باندې ما بیا داسې یو لنډ غوندې بل پاور پوینټ جوړ کړی و، مله هغه به هم در سره بیا هغې باره کې به سره خبرې وکړم، ځکه دا یو پنجابی دی، وګورئ دا څه وایي. हमने ये पाकिस्तान पठानों की अय्याशी के लिए बनाया है, बाकी हम कमी है, बढ़ गए हैं. बाकी अयूब खान हो, ये पठान था ना, यानी कश्मीर भी दे दो, 3 दरिया भी दे दो, और फिर जो है गालियां फौज को जनरलों को पढ़वाओ, लेकिन पठान हूं मैं, यह्या खान पठान, इमरान खान पठान. हमने ये पाकिस्तान पठानों की अय्याशी के लिए बनाया है, बाकी हम कमी है. څنګه زه د خپل ځان هم د برابر کړم، همدې باندې کې بلکې خبرې وکړو. دا یحیی خان چې و هغه ما همدې په خاطر باندې کتو چې دا لکه د دا واقعا پښتون و که نه و، ځکه دا هسې په پښتنو باندې ورته پلی و. دا یحیی خان چې و دا د دې خپل نوم چې و هغه محمد یحیی خان و، زیږې ځکه دا د زیږې تاریخ چې دی دغه چې دی هغه 3 د فبروري په 1919 کې پیدا شوی دی، د پاکستان 3 ولسمشر او د 1909 نه تر 1901 کاله پورې دی هلته واکمن پاتې شوی دی، فوځي مشر مو. بیا په 1901 کې چې کله جګړه وه نو په هغه مهال باندې دا دغه مشر و. دلته دا دغه ماته لږ واړه ښکاره کېږي، خو زه خیر دا بېرته ښه شو. د یحیی خان اصلي قوم او شالید څه و؟ یحیی خان د قزلباشو له قومه و. قزلباشان اصلا د ایران او مرکزي اسیا نه راغلي شیعه مسلمانان دي، د پښتنو یا هندکو او قومونو سره ژبنی یا نسلي تړاو نه لري. مورنۍ ژبه یې احتمالا فارسي یا اردو نه پښتو. نو یحیی خان نه پښتون او نه دای پایله ده او نه هندکو، که څه هم په پېښور کې زیږېدلی و خو د دې نه پښتنو قبیلو سره تړاو لري او نه د هندکو سره. یحیی خان د قزلباشو شیعه اقلیت غړی و، د پښتني هویت یوه عامه تېروتنه ده. یعنې چې دا که څوک وایي چې دا پښتون دا یوه عامه تېروتنه ده، او دا ما ځکه دغه کړو چې ځکه دا په پښتنو باندې وړه و، هغه بیا د سړي ویله چې هغه یو عیاشه او خراب پښتون، هغه دا چې هغه پښتون نه و. نو ما ځکه دا ویډیو د دې په خاطر باندې لږ دغه کړه، دغه پاور پوینټ دغه مې وکړو چې دا پښتون نه دی، خو هر هغه نفر چې لکه بدعمله غوندې تېر شوی او دغه تاریخ یې ښه دی پاتې شوی، هغه بیا د پنجابیان چې دي هغه به پښتنو باندې ورړی. نو دغه یو کار و. نو بس الله دې رحم وکړي. دلته ما سره یوه بله ویډیو هم ده، هغه هم بیا زه تاسو سره لږ ږدم، ځکه چې همدغه مولین دي لکه ښه د یو څه نه به خبرې، خو هغه خبره نشي کولی. دې کې الله پاک دې امنیه شاکر ته جنتونه ورکړي او هغه الله دې د هغې شهادت قبول کړي. یو هغه و چې د خپل قوم سره ملاړ، د پښتون سره ملاړ، د اسلامیت سره ملاړ، پښتنو ته ورکوو، هغه صحیح پوهاوی و. نه د داسې و چې لکه د مولانا فضل الرحمن دا کوم ګوند چې دی هغه دغه نور کوم ګوندونه چې دي دا مذهبي لکه دغه شو جمعیت اسلامي شو، ځکه دوی داسې دي لکه ګوره دوی همیشه وایي چې اسلام کې قومیت نشته دی او په اسلام کې ژبه دومره مهمه نه ده. خو بیا د یو کار دی وګوره، همدغه خلک بیا چې دي بیا د پاکستاني قومیت دپاره چې دي دوی بیا خپله ځانونه هم تېرېږي او بیا وایي چې د پاکستاني قومیت دپاره باید موږ قرباني ورکړو. هغه هم یو قومیت دی. دوی وایي چې ان قوم پرستي ښه شنګ دی، خو بیا دلته د قوم پرستي د پاکستان په نوم باندې کوي. بل پښتو ژبه چې ده هغه چې څوک د پښتو ژبې د خدمت خبره کوي یا د هغې دپاره د کار کولو خبره کوي، همدغه پښتانه مولین چې دي دې کې بیا ځینې راپاڅېږي چې نه دا خو قوم پرستۍ کې راځي. بیا چې کله اردو قومي ژبه بولي بیا وایي چې دغه قومي ژبه صحیح ده، او د انګریزي ژبه هم د مثال خبره د پښتونخوا د دفتر ژبه نه منو خو اردو ژبه منو. نو دیو ته راته ښکاري د خپله ژبه اسلامي نه ښکاره کېږي، خپله پښتو زموږ خوږه پښتو او اردو ورته ښکاري. هغه دا چې اردو خپله د هندوانو ژبه ده، صرف فقط د رسم الخط یو له عربي ژبې ته راړولی دی او په عربي ژبه لیکل کېږي، رسم الخط باندې لیکل کېږي. نو دوی او پنجابي د خپل انګریزانو د دا په غوږ کې خو سري وي چې بس دا اساسي رسمي ژبه شوه او تاسو په 2 قومي نظریو باندې به تقسیم هغه چې دی دین دام اسلام دی. دین زموږ اسلام دی بېشکه، مګر زموږ د پښتنو د پښتونخوا پښتو ژبه قومي ژبه ده، نه دا چې
د اردو ژبه زموږ قومي ده. نو پښتو ژبې ته کار کول پکار دي. دغه پښتونخوا په سیمه باندې واکمنه ژبه کول پکار دي. چې کله د دین ګولین حکومت راغی د جمعیت اسلامي د جمعیت علماء د هغه وخت چې دغه اروپا د امریکایانو او د ناتو په افغانستان کې و د دوی حکومت په اول شروع کې په پیل کې، نو بیا په وخت کې د سیو چې دوی به تر څو پورې چې پښتو لکه د دفتر ژبه کو دوی اردو ژبه په ډیر زیات زور لګولې چې دا بيخي انګریزي ژبه دغه ځای نه لري کې او دا د هندو ژبه چې ده دا راوړي دا په دغه باندې واکمنه ژبه کې په پښتونخوا باندې په دغه نوم باندې ځکه چې دا ته دغه د پنجاب فوزیانو ته پیسې به ورکولې او ډبل پیسې به ورکولې او په دې باندې دغه تبلیغات کول. نو دا چې دا ډیر زیات دغه جمعیت علماء ډله چې ده دا د پیسو په مقابل کې به د هر څه نه تیر دي. زه به لکه دا یو ویډیو مسله ده، زه دا لږ اږدم بیا به دا که به کوم کومنټ بیا به هغه هم ولولم. خو اول دغه ویډیو لږ زه کېدم ځکه چې دې کې همدغه ویډیو کې به شته دا شیان پکې شته ځکه دا مسله ده. پخوانۍ ویډیو ده لکه خو هغې کې زه دغه منافقت ښکاره کوم د مولانا فضل الرحمن. ګوره دا पहले बहुत मीठे पूछे, ये अभी आपने गैरत की बात की तो एक सवाल बाद औक़ात हम जैसे तालिब इल्मों के जहन में आता है कि ये जब आपकी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में भी और नेटो की दोनों सप्लाई इन रस्तों से जाती थी, उस वक़्त अभी जिस गैरत को आप डिमांड कर रहे हैं उस वक़्त आप लोगों ने ये क्यों डिमांड नहीं किया? 5 साल में एक दिन के लिए भी आपने सप्लाई नहीं कल भी हमारी हुकूमत होगी तो हम यही कहेंगे, सूबाई हुकूमत कभी विफाक के रास्ते में खड़े होकर उनके साथ हाथापाई नहीं करती जी। सूबे में हुकूमत होने का माना ये नहीं है कि मुल्क आपका हो गया। बहुत ګوره همدا خبره وه لکه دا ما ځکه لکه دغه کړه لکه په وخت کې لکه دغه د ناټو سپلای به چې کېدله د پښتونخوا او بلوچستان په دې دوانو صوبو کې چې دی همدغه ټولې څلور صوبې دي په دې دوه کې د دوی حکومت و. نو دوی چې دی دا پوره اجازه به ورته ورکوله او لکه نه کوم مظاهرې نه کوم لاریونونه دا به هېڅ نه کول او هسې په خوله باندې به یوه نیمه دغه کول. حتی هغه تړون مو سره خپل مولانا فضل الرحمن لاسلیک کړی و، کوم دې کې مخکې او بله ویډیو کې ما ښکاره کړی و چې هغه مو سره لاسلیک شوی چې دغه ځای نه دا کوم ډرونونه پاڅېږي یا دا کوم قطارونه تېرېږي او هلته به ناټو ته تله یا به امریکایانو ته تله ځکه دا دې په خوښه باندې تله. مسله دې کې زموږ داسې دی نه چې دوی منافقت کوي خبره باندې په خپل باندې د امریکا خلاف نارې وایي مګر په حقیقت کې د هغوی سره خپله ولاړ دي او د هغوی پالیسیګانې مخکې وړي. همدغه د امریکا سفارت ته مخکې د څومره د مخکې خپل د مولانا ورغلی او ورته د امریکا سفارت سره منلي وو. حتی تر دې پورې پوښتنه ترې کړې وه چې دا په وخت کې لکه دغه کې صدر اعظم کې یو وخت یا د دغه کې دا ولسمشر د پاکستان کې چې هلته د دوی صدر وایي چې صدارت ورته ورکړي. هلته خو صحیح د صدر خو دومره لکه قوت نه لري ځکه هلته اصلا قوت د صدر اعظم سره په پاکستان کې، خو بیا هم دې لکه دا خواهش و چې زه که نورې څه هم نه هغه یو څه دغه چې بیا ورته ورکوي پروتوکول که نه لکه نو هغه به ورته ورکوي او دا بیا دې ته هم خوشحاله و. نو دغه نو ځکه مولانا فضل الرحمن دی که جمعیت اسلامي دی د پاکستان دا چې دي همیشه د فوج سره ولاړ دي او خپل قومونه چې دي دا وهي د خپلو صوبو حق هم نه غواړي. په داسې کې زموږ پخوانۍ ملتپاله ګوندونه مو څه کمزوري شوي دي هغه هم خپل حق پښتونخوا ته نه غواړي بلکې دغه کوي دا څه چې فوج ځکه هغه په دې پوهېږي چې حکومتونو کې فوج ګوندونه راولي نو بیا هم دا څه رقم چې د فوج کومه پالیسي دوی ورسره په پالیسي کې هغه پالیسي ورسره ګډه پر مخ باندې وړي. نو پی ټي ایم د دغه په مقابل کې راپاڅېدلی دی او ټي ټي پي چې دی هغه خو عملي میدان ته وردنګلي دي او ټي ټي پي چې دی لکه پی ټي ایم چې دی هغه بغیر د جګړې نه غواړي چې لکه پښتنو ته شعور ورکړي بیا وروسته د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي. بیا ځینې وخت خلک دا فکر کوي چې ولې لکه پی ټي ایم د خپلواکۍ غږ نه کوي یا دغه د لوی افغانستان خبره نه کوي. ملګرو هلته یو خو د ګلخانانو یو څه شمېر هم شته دی زیات دی تعداد کې زیات دي. بل دا کار دی چې هلته د پنجابیانو فوج پروت دی. نو هر څوک چې داسې په واضح باندې ووایي او په ښکاره توګه باندې دا خبره کوي چې لوی افغانستان یا دغه نو موږ او تاسې ولیدل هغې ټول تقریبا شهیدان کړل. ګیلمن وزیر و د نه مخکې هغه داوړ و نو دا ټول چې دي عثمان کاکړ صاحب دا ګوره دا ټولې دغه کړي دي دا د منځه یې ویوړل. خپله دغه منیر شاکر شهید و چې خپله مولوي مو خو بیا هم یو څه هغه کوم درس چې ورکوو پښتنو ته نو هغه ورو ورو بیا د یووالي طرف ته تود په واضح توګه خو راسن د افغانستان خبره نه کوله خو بیا هم هغه کوم درس چې ورکوو هغې کې د افغانستان طرف ته پکې لاره تله. نو دا چې داسې یوه مسله ده خو چې څوک هم دا خبرې کوي هغه د منځه وړي.
نو دا یو کړی چې دغه پوهاوی په دغه ټولو پښتنو کې راغی او به په 80% یو د پښتانه وایي چې موږ لوی افغانستان غواړو نو به په وخت کې به دغه مشکل نه بغیر د جګړې نه به دا کار کېدلی چې کومړې باید موږ لکه ما په دې باندې ډېرې خبرې مخکې کړې د لوی افغانستان مفکوره یا لوی افغانستان کې د پښتنو ګټې د لوی افغانستان کې د قومونو ګټې په دې باندې ما پاور پوینټ پریزنټیشن مخکې وړاندې کړي خو دا خبرې به کله کله پکې بیا موږ تکرارو ځکه یو خو د څه چې کتون کې خو موږ دومره نه چې د پي تقریبا 8 میلیونه پښتانه دي دا ټول خبرې واورېدل نو دا خو موږ خپل غواړو چې به ځنې وخت کې دا تکرار شي ځکه چې په سوشل میډیا باندې خاص کر په ټیک ټاک باندې البته ځنې خلک لکه د پاکستان آیسای چې دا پیسې ورکوي او ځنې پښتنو ته هغه به راځي الته احمدشاه بابا پسې دغه ټولو نورو پښتنو پسې بد وایي ځنې بیا زموږ داسې شته دی چې لکه نورو چا به ورته پیسې ورکړي هغه به د پښتونخوا پښتنو ته لکه هغه بیخي مني نه لکه هغه داسې نه مني چې دا به د لوی افغانستان برخه شي لکه داسې ځینې داسې شته دی خو دا ډېر کم دي خو لکه دلته شته په افغانستان کې هم ځینې شته نو موږ بیا دا کار کوو چې موږ ټول پښتانه ټول افغانانو کې د یووالي لپاره به کار کوو هغه پښتانه د پښتونخوا کې دي افغانستان کې دي او د لوی افغانستان خلاف دي د هغې لپاره موږ کار کوو چې ځوانانو کې داسې کار وکړي چې ډېر پکې د لوی افغانستان په طرف باندې ودرېږي او د هغې لپاره کار وکړي نو د دې لپاره په ګډه باندې کار کول دي دا خو لکه یوازې داسې نور ملګري زموږ لګیا دي خو زه خپل هم په دغه کې به یو څه خپل برخه ورچوم نو دغه ورور لیکلي دي چې پاکستان یو ټرریست هیواد دی بالکل نو ملګرو نن هم دغه راشو ان شاء الله تعالی بیا به زه د ایران او د پاکستان په جګړه باندې به ان شاء الله تعالی بل ورځ به مفصل خبرې کوو خو مسله دا چې دغه جګړه یو اوس دا تقریبا دوام لري او بل دا کار دی چې امریکا لکه اسرائیل غواړي چې امریکا دغه جنګ کې مستقیما ګډون وکړي او برخه پکې واخلي د دې لپاره چې اسرائیل صحیح دغه ټول وسایل نظامی وسایل چې دا ټول به د امریکای دي او ورسره په څنګ کې د ناتو یا د اروپا هم مرسته شامله ده خو به خپل او لکه اسرائیل به په یو کسي نشي کولای غواړي چې مستقیما امریکا دغه جنگ ته دانګي نو دغه د لپاره به خو امریکا هم په دې باندې ډاریږي چې چېرته دغه جنگ به دوی ونه ګټي او څه نظام بدل نشي په ایران کې بیا به دا داسې چې دې هغه کوم دغه چې په نړۍ باندې هغه کوم دغه پروت دی تاثیرات دي چې دا یو د اقتصادي له پلوه هم د نظامی له پلوه په دنیا کې یوازینی قدرت د نړۍ دی نو دغه چې د دا به په ختمېدلو کې شو بل ته به سره دغه نو قدرتونه چې وسرور لکه چین شو چې د نړۍ دویم اقتصاد دی او به روس چې د اصلي په لحاظ باندې د نړۍ دویم دغه د هیواد دی ځکه چې په اقتصادي لحاظ واخلو هغه په نړۍ کې دویم هیواد نه راځي بلکې د اته د ایټالیا هم دغه د کلنۍ بودیجه چې راټولوي دغه کمه ده د ایران خو په نظامی لحاظ باندې بیا د نړۍ چې هغه دویم هیواد دی د امریکای نه وروسته او په اقتصادي لحاظ باندې به چین چې هغه دویم هیواد دی نو دا بیا د سیده چې دغه دوه هیوادونه چې دي لکه چین او دغه روسان کې به چې دغه سره ودرېږي ایران سره دغه جګړه به دوام وکړي د دې هم امریکا ډاریږي خو سوچ کوي کېدلی شي چې اسرائیل به جګړه په بیلولو طرف ته زی د اسرائیل اړخ به کېدلی شي د دوه په دغه جګړه کې مستقیما دغه نور هیوادونه لکه خاص کر ناتو او دغه د ناتو یو د ترکیه نه بغیر هغه معلوم نه دی خو دغه نور اروپایي هیوادونه چې په ناتو کې دي او امریکا ته دغه به د جنګ ته رادانګي نو ملګرو خوشاله شوم دغه د ملګرو نه چې خاص کر شیرګل صاحب چې او دغه رسولي صاحب نه چې خپل نظر له موږ سره شریکو به هم نو تر بل ویډیو پورې په الله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ د الله په امان